د عوامو سره کامیاب شي نو بیا به د عوامو سره ستاسو لهجه بیا هغه شاني چې یاره ستا په یو ورځما اسم نه کېده نه به دې راکولې که نه نه غره ته خدای نه راولي دا غره د خدای چېرته نه راولي که زه یې مینه ومو که نه مومه موږ د دې خاورې خلک یو دې خاورې ته روان یو تکبر خو د خدای تعالی جامه د انسان به انسان له څه وکړي نه هغه غره د خدای نه راولي. الرحمن الرحیم ملګرو د ریحان زیب قاتل دا ګلزپر دی او که انور زیب زیات تر کم خلک چې دي هغه چې کومه نیوکه کوي نو په دې دواړو باندې کوي او تاسو سره موږ یو تیر شوی ویډیو هم شریک کړه چې په هغې کې موږ تاسو ته وښوده چې د انور زیب او ورسره یو بل کس هغه څه تقریر کوي د انور زیب پسې راپاسي ورته وایي چې آیا داسې پکې مه وایه نو هغه کس ورته وایي چې پرېږدئ دا خو هم ستاسو د لاسه وفات شوی یعنې مړ شوی دی چې ستاسو دا کم بغض او کینه نه وي داسې به نه کېده نو بیا چې کم په پنډال کې کم خلک ناست وي هغه هم د کم کس چې تقریر کوي د هغه په حق کې چغې وهي او وایي چې آیا دا صحیح وایي نو د خلکو کم سوچ او کم دغه چې تللی نو هغه ګلزپر او دې ورته تللی نو آیا اوس به معلومیږي دا چې د دې حقیقت څه دی او څه قسمه چل داسې شوی دی چې خلک الزامات هغه ډایرکټ په یو سړي باندې لګوي کم سیاسي کارکون باندې او هغه د هغې په دفاع کې هم داسې څه نه وایي نو حالات ډیر سنگین طرف ته روان دي او الله تعالی دی وکي چې زمونږ په څه کې خیر وي نو الله تعالی دی هغه وکي ځکه که داسې الزامات لګي او هغې څه دفاع نه کیږي او کم حکومت چې دی هغه قاتل په موندو کې ناکام وي نو د دې نه به داسې حد له دشمنیانې او داسې کم حالات چې دی هغه به نور هم خراب شي نو حکومت له دا پکار دی چې کم ملزم کم کار چې دا چا کړی دی هغه د زر تر زره ګرفتار کړي چې دا نورې کم خونریزیانې او داسې قسمه آفتونو نه چې کم دی هغه مونږه په امان شو نو دغه لنډه شان ویډیو به تاسو سره مونږ کوشش کوو د دې په هکله باندې نوي نوي کوم اپډیټ چې راځي به تاسو سره مونږ شیر کوو نو تاسو ټولو ته هم که تاسو دا چینل نوي سبسکرایب کړی نو دا سبسکرایب کړئ چې کم هغه اپډیټ نوي خبر خیبر پښتونخوا کې څه هم کیږي هغه به تاسو ته زر تر زره میلاویږي.